شیخ صاحب محترم د قربانۍ متعلق راځي چې کوم کس قرباني کوي کنه دا د نوکان او ویښته مثال نه اخلي، نو آیا په دې حکم کې اوس سره تاسو ویلي چې یو کس په کور کې یو کس قرباني کوي ټول شریک دي ټول به ویښته نه اخلي، دا حکم دا څوک چې قرباني کوي دې ته متوجه دی؟ حدیث الفاظو ته چې موږ وګورو نو هغې نه همداسې معلومیږي چې دا حکم هغه چاته چې اضحیه کوي قرباني کوي هغې ته متوجه دی. حدیث د ام سلمه رضی الله تعالی عنها دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کله چې تاسو دا د ذی الحجې میاشت ولیدله او تاسو کې یو تن اراده وه چې هغه قرباني وکړي، نو هغه دې د خپلو نوکانو د خپلو یختانو نه بند شي. داسې نه ونه ویله چې فلیمسک جمیع اهل بیته عن شعره عن شعره واظفاره، بلکې فلیمسک دغه یو سړي ته راجع دی. نو ما که چېرته دا حکم ټولو اهل بیتو ته وی نو د الله رسول به ویلی چې ټول اهل بیت دې دا عمل کوي. صحیح دا ده چې قرباني خو هم دغه یو کس کوي خو کافي کېږي د ټولو نه. نو قرباني کوونکی به نوکان او یختان هغه د ذی الحجې د میاشتې په نه باندې دغه نه اخلي تر څو پورې چې قرباني وشي، بیا به د هغې نه وروستو هغه خپل نوکان کټ کوي او خپل ویښتان چې دی هغه به هم کټ کوي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.